دا خبره کولی شو چې رومن امپایر چې دی دا هم رومن امپایر یا رومن سیویلایزیشن چې دی د ډېر زیات مختلف مځکه نیولې ده او په مختلفو ملکونو او دغه وخت پر خپل دغه باندې ډېره زیاته پاچاهي کړې ده. دا چې و دا په زراو یکړه باندې دا مشتمل و، لکه موږ په لکاو یکړه باندې ویلی سو چې افریقا، ایشیا او یورپ پورې دې کوم خپل اثر رسوخ چې و دا جمع کړی و، دا پر مخ باندې بولی و. دا ټریډ سلک روډ چې هغه روډ هغه وخت یې له چاینا سره خپل ځان کنیکټ کړی و، پر دې سلک روډ باندې دوی کاروبار کولو او دا ډېر زیات هغه مشهور کړی و، مخ ته بولی و. په دې رومن امپایر کې تر ګردو څنګه معلوم سو او څنګه ډسکور سو دا ډېره ضروري خبره ده. پومپي یو سیټي ده چې کله پومپي یو سیټي په رومنس کې په ایټلي کې دا یو سیټي ده، دا سیټي چې ده دا چې کله دغه ورالو چې کله یو والکینو راله اتشفشان راله دغه سیټي چې وه دغه ښار چې و دا یې مکمل تباه کړو. په دا ښار کې 15,000 خلک اوسېدو چې دا ښار چې دی دا مکمل تباه سو او دغه سو. په دا دوی چې کله دا سټډي کوي د دې مختلف ارکیالوجستانو یا ارکیالوجست کوم خلک چې دا سټډي کوي دا معلوم کو چې دا دلته چې دا مختلف خوبصورت ډېر ښه بلډینګونه وو، د دې ټیمپلز ډېر ښایسته وو، دا فلاورز یعنې د ګلانو نرسریانې وې. اکویډکټ دا اصل په د نالیانو سیستم یې ډېر زیات د دوی خوبصورت کوم د نالۍ سیستم چې وو یا کوم د دوی د نالیانو طریقه کار چې اوبه باسي هغه ډېر په موظف او جدید سټایل جوړ کړي وي. بیا دا کوم د دوی کې رومن بات سو سره عام به دا خلک لمبېدل او په دا کې به دلته راتلل. دا رومنز بات ډېر زیات مشهور و چې د سیویلایزیشن د تهذیب او د تمدن یو ډېره لویه نښه ده. بیا په دا کې د دوی کوم سکول سیستم چې و د سکول سیستم چې و په اصل کې دا داسې سیستم و چې په هر کلاس کې به هغه وخت چې و تر 10 هلکانو زیات په کلاس کې نه یې لکول، 10 هلکان به په کلاس کې کښېنستل، هغه وخت یې د سکولونو سیستم و. بیا په دوی کې یو بله مسله وه چې په رومن کې کلاسیز و. هغه کم کلاسیز و څنګه کلاسیز و؟ هغه کلاسیز داسې و چې په هغه کې یو کلاس داسې و چې په دا کې پیټریشن کلاس و او په دا کې پیبلین کلاس و، یعنی د لوی سیاسي کلاس معزز خلک او دوم کلاس و. د دې کوم بادشاه چې و دا جولیس سیزر یا اسکو کې ډېر خلک دا کیسر هم پرونونس کوي، خو دا د 100 څخه تر 400 BC چې و دا حکومت وکړو، بادشاه و، ډېر زورور بادشاه و. بیا یو بل سوال په دې کې راځي چې دا د اوکټین او د جولیس تر مابین څه فرق و. اصل کې اوکټین چې و دا بادشاه و چې کله دا مړ سو نو اګسټس چې و دغه مطلب د دې ټایټل چې و هغه به اګسټس سو. لکه اوس دا چې کله جولیس سیزر مړ سو او د ده نیپیو چې رالی هغه اوکټین و. بیا چې دی د ده کوم وراره چې و یا دغه چې و هغه چې رالو دغه بادشاهي یې وکړه. نو چې کله موږ هم د رومن امپایر خبره کوو نو موږ پومپي سیټي چې د هغه هېڅکله نظر اندازه کولی نه سو. چې کله پومپي سیټي ولې موږ نظر اندازه کولی نه سو چې د ټول تاریخ چې دی دا پومپي سیټي چې وه د یو والکینو د یو اپریشن له وجې دا ټوله تباه سوه، لاندې سوه. بیا بعد کې چې کله ارکیالوجستانو دا مطالعه کړه، سټډي یې کړه، نو د دې پومپي سیټي په له وجې دا ټول تاریخ چې دی هغه راوسپړی او معلوم